بس زما عزتمندو زه تاسو ته د باچا پیشل نه مخاطب یم ستاسو سره زه یو څو خبرې کوم زما د خبرې مقصد دا دی چې دلته کې که تاسو وینئ نو په دې علاقه کې لکه ډېر زیات غربت دی او دا غربت وجه دا ده چې یاره یو خو ګراني هم ډېره زیاته راله بل کاروبارونه داسې دي چې یاره هغه د زیاتو خلکو کاروبارونه نشته او د کمو خلکو شته نو موږ وایو چې یاره موږ داسې یو دغه روان کړو چې په هغې کې موږ د دې غریبانانو سره مدد وکړو او ځکه چې هر مسلمان باندې دا فرض دی چې یاره دی د بل مسلمان تپوس وکړي دا مال چې الله پاک چاله ورکړلی او مالدار یې پیدا کړلی په دې کې د غریب حق دی نو د غریب سره به ښه کوي او د خپل مال کې به د هغه سره څه نه څه حصه به خامخا کوي ځکه چې دا الله پاک تعالی دې دپاره نه درکړه چې یاره ته به ته ټول په ځان لګې نه دې کې به ته د غریبانانو خیال ساتې او هغو له به د دې نه د خپل مال څه حصه زکات داسې اوشر دی صدقې دي دا به خامخا کوي بله خبره دا ده زما عزتمندو چې ډېر خلک داسې دي چې په دې اوس دور کې اوس هم مونږ ته خو برابر به ښکاري خو به هر حال لکه هغه چې دي د غربت شکار دي او ډېره زیاته غریبي ده پې تنګستیا ده پې بل طرف ته تاسو وګورئ یاره حالات وګورئ د دې ملک چې هر شی مخ په بله روان دی په کته چې شی نه راځي نو داسې خلک شته چې یاره د هغو 500 روپۍ دیاړي د 600 روپۍ دیاړي شوزده به هر حال نو هغه به هغې سره څه کوي په هغې باندې به خپلو بچو له علاج کوي که نه په هغې باندې به هغه ځان له وړالي په هغې به چیني الي په هغې به چای الي په هغې بجلۍ بیل ورکوي کرایه به ورکوي نو دا څومره چینلې چې هم چلېږي دا د دې مقصد هم دا دی چې یاره څومره مالدار خلک دي او هغه زموږ د اواز اوري هغه د دې په وساطت سره د دې چینل دا اوس باچا پیشل نه زه تاسو ته لګیا یم د دې په وساطت سره چې څومره هم مالدار خلک دي او الله له مال ورکړلی دغه شان ول الله پاک زړه م ورکړی او دا خپل مال راوالي او د دې چینل په وساطت سره چې زموږ ته څومره غریبانان خلک دي هغو تپوس وکړي چې یاره د ځان سره په خوشحالۍ کې بل غریب شریک کول دا ډېر د ثواب کار دی نو دا یو څو خبرې ما ستاسو سره عرض کولې او تاسو ته مې د سکرین په شیشه باندې خپل د زړه هغه کم زما په زړه کې چې کم زما چې خپل کم سوچ و هغه مې تاسو ته ووایي او باقي نور ستاسو خپله خوښه ده وسلام